السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک یو هغه غټ مشکل در وښیم چې تاسو یې ټول سرګردانه کړي یاست. یعنې ملګرو تاسو ټول په دغه مشکل پسې حیرانه یاست چې د دغه حل به موږ څنګه راباسو. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه ګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک دغه غټ مشکل حلومه. یعنې تاسو څنګه کولی شئ چې دغه مشکل په خپل موبایل کې او د خپل فیسبوک اکاونټ کې حل کړئ. ملګرو که چیرې غواړئ چې په دغه ویډیو باندې پوه شئ ویډیو خامخا له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې که چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ ګوره ملګرو کله چې تاسو په هغه کې یوه ویډیو پلی کوئ هغه ویډیو تاسو ته نه پلی کېږي. ګوره ملګرو زه دلته راځم یوه ویډیو پیدا کوم. کله چې ملګرو زه ویډیو پیدا کړم هغه ویډیو به زه ستاسو له مخه تاسو ته پلی کړم چې آیا دا ویډیو پلی کېږي او که نه پلی کېږي. یعنې ملګرو تاسو یې ګوره اوس خپله هم لیدی شئ چې سرچینګ روان ده. یعنې دغه ویډیو ګوره ملګرو تاسو د موبایل ډیټا هم کار کوي 4G کنکشن ده او د هغه رقم ډیټا هم کار کوي خو بیا هم دغه ویډیو په فیسبوک کې نه پلی کېږي. د هغه رقم که چیرې زه دا بله ویډیو ګورم ګوره ملګرو په دا بله باندې د هغه رقم سرچینګ روان ده او سټاپ سي بیرته زه پلی بټن پوم بیا سرچینګ رواني بیا سټاپ سي. یعنې زما په موبایل کې د فیسبوک ویډیوګانې نه پلی کېږي. نو ملګرو که چیرې ستاسو موبایل هم دغه مشکل لري دغه مشکل به تاسو څنګه حلوئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه ګورئ. نو ګوره ملګرو د دې لپاره به تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ څخه ووځئ. ملګرو کله چې تاسو له خپل فیسبوک اکاونټ څخه ووځئ د هغه رقم به تاسو لاړ شئ د خپل موبایل سیټینګ ته. ملګرو کله چې تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړاست د هغه رقم به ملګرو تاسو لاندې راسئ. کله چې ملګرو تاسو لاندې رالاست دلته به تاسو یو اپشن پیدا کړئ د مور په نامه اپشن به په دا مور باندې به تاسو کلیک وکړئ. ملګرو کله چې هم تاسو په دغه مور باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به تاسو په دا نیټورک باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په نیټورک باندې کلیک وکړئ دلته اکسس پوینټ نیم ملګرو ګوره دلته تاسو ته ډېر اپشنان درکوي. اکسس پوینټ نیم ته به تاسو راسئ. ملګرو کله چې تاسو اکسس پوینټ نیم ته راسئ په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دلته یو ګوره یعنې ټکما نشان په موبلینګ باندې ولاړ ده د هغه رقم موبلینګ انټرنیټ سو او موبلینګ MMS سو. نو ملګرو تاسو په دغه یوه باندې هم کلیک نه کوئ تاسو به دلته یو لوړ اپشن میلاویږي د پلس په نامه نشان به یعنې تاسو په دې پلس باندې کلیک وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې پلس باندې کلیک وکړئ دلته به نیم ای سیټ ګوره ملګرو نو سیټ ده تاسو به نیم ته راسئ تاسو به دلته یو نوم ورکړئ هغه ستاسو خوښه ده چې هر نوم تاسو ورکوئ هغه نوم تاسو ورکولی شئ. نو ګوره ملګرو زه دلته نوم ورکومه چې علي خان. ملګرو ګوره ما علي خان ورکوئ. کله چې ملګرو زه د علي خان نوم ورکړم د هغه رقم به دغه زه اوکې کړم. د هغه رقم ګوره بیا APN ملګرو APN ته تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو بیرته په دې باندې کلیک وکړئ هغه علي خان چې مې هلته نوم ورکوئ دلته هم هغه علي خان ورکوئ نو ستاسو ته به بیا هېڅ مشکل هم نه پیښ شي. کله چې ګوره ملګرو دلته تاسو دغه سیټ نیم د دې بدل کړئ ګوره ملګرو ما علي خان ورکوئ او د هغه رقم APN ټایپ سو دا ډیفولټ صحیح ده د هغه رقم دا نور اپشنان د هغه رقم بس صحیح دی دا ټول بس د هغه رقم سیټ پرېږدئ. تاسو به خالي نیم ور بدل کړئ او APN نیم ور بدل کړئ. د هغه رقم به تاسو په بیک باندې وځئ. کله چې ملګرو تاسو بیک بټن ووهئ ګوره اوس به دلته تاسو راسئ په د علي خان باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو ګوره تاسو په علي خان باندې کلیک وکړئ ستاسو موبایل ډیټا خپله بندېږي بیرته خپله خلاصېږي. اوس که چیرې زه ولاړ شم د فیسبوک ویډیوګانې وګورم چې اوس د فیسبوک ویډیوګانې پلی کېږي او که نه پلی کېږي. ملګرو اوس به زه دغه ویډیوګانې تاسو ته خپله پلی کومه خپله به ملګرو دغه ستاسو سر په خلاص شي چې د دغه ایرر چې شولو چې په فیسبوک کې ویډیوګانې نه پلی کېدلې. ګوره ملګرو دغه ویډیو ده اوس زه راځم دې ویډیو ته یعنې زه بله یوه ویډیو پیدا کوم هغه ویډیو به زه ستاسو له مخه پلی کوم. ګوره ملګرو زه په دې باندې کلیک کوم. ګوره ملګرو تاسو ولیدئ چې دغه ویډیو اوس خپله پلی شوله د هغه رقم ګوره ملګرو دا ویډیو پلی شوه که چیرې تاسو راسئ لاندې نورې ویډیوګانې دي یعنې که هره ویډیو اوس تاسو پلی کوئ ګوره ملګرو هغه ویډیوګانې خپله پلی کېږي.
نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې کله هم ستاسو فیسبوک دغه مشکل کوي نو په دغه ویډیو سره په دې طریقه سره تاسو دغه حلوی شئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. که ویډیو خوښه سوې وي ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.